ګرد په ډیزاستر ریسک ریډکشن کې خپل حصہ واچي او بل دا نمونه چې کوم ډیولپمنٹ پروجیکټس زموږ په هغه کې ډیزاستر مینجمنٹ د خاص او د امپورټنٹ اسپیکٹ په توګه د پلان حصہ جوړ سي. یو جان مهرباني شکریہ څنګه تا دوستا ته سر جاوید صاحب نوما ګودي نوما شکریہ ډاکټر صاحب نوما څنګه تا کولنا نوابزاد صاحب نو اخر ټن کولا وسیتن خورنا نو دیم بینه او ورونه پد نن څنګه تا کول نو من موکل کینه اسې نن ته دعای او کلام سره غلام علي صاحب نه تا ډو دیم بینه نو ته پیغام ته ورونه برو کا پونس کا موکل تو ای کنا انده مستم پیغام تو داسه مندا پیغام اتې وتینا قوم تینا ایدمته تینا ایډته کہ بغیر کیرے تعصباً بغیر انتن دا ٹیمن ننا جی وقتس بسنے ننا ایدمتا ننا غریبت جی وقتس بسنے پیشتمبو او دسکن نم پیشتم تنورے نم پیشتم میرے تو دنیا نا پین نم خنک مخلوق خنک ایم پیشتمک. مہربانی باز مهرباني عزتمندو کا عیدگاہ پاک انداڑے سر مننگ ٹو یقیناً کلن استخوائی انداڑے کلن ہمدردی انداڑے کتے نیلم تو تنن تعاون اسکن عیدگاہ پاک نن انداڑے سر مننگ ٹو آخر ٹی کنا سنگت کنا دوست غلام علی خواف کرو ناصف جی شرف دارا پروگرام حاضر ہمیں آثر بوگائیں تو مدروائیں پینلانی اکرندی پتہ شکر محنت وارن درستانی یک کا اور مروچی کے میرتن شو باز جوانے وڑیا میں پروڈیوسر میر احمد کاکڑ اور جواد احمد صاحب اور عیدگی میں پروڈیوسراں ترتیب داتا اور بعض برہدار کو تھا اور ماں شمارا پہلی لوٹیں تو ماپی لوٹیں تو شمارا اجازت لوٹیں. جی او ګرانو کتونکو د اختتام لمخه به زه بالکل بیا به یو د تاسو یو اپیل کوم د ټول عوام د ټول ولس به دا اپیل کوم چې دا متاثرینو به د زړه د خلاصه تاسو دغه کوي د دې امداد به کوي او امداد به یقینا ودی ته ورسیږي. نو د ټول میلمنو کور ودان او د پی ټی وی زموږ پی ټی وی بولان او د ټول پینل او د میر احمد کاکړ صاحب د جواد صاحب د ټول پی ټی وی ټیم چې دی هغه ډېره ډېره مننه. غلام علي صاحب د ډېرې برکت اور ته دعایو کلام اس پیش کی او دا کلام چې دی یقینا د محسن چنگیزی صاحب کلام دی اور غلام علی صاحب پیش ای. وعلیکم सूरत
شیر